بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې د 233 نشست او ناسته ده. اولنی سوال په دې نشست کې هغه د ورور د طرف نه دی او ډېر اهم سوال دی، ځکه چې دا مسله ډېرو کسانو ته نن سبا راپېښېږي او زما خواته خو چې پخپله زه ووایم نو څو کسان هغه داسې راغلي دي چې هغوی ته دا مسله وه او د دې تپوس یې کوو. سوال دا دی چې یو سړی خپله ښځه یې طلاقه کړې ده، خو دا پته ورته نشته چې څو پیرې شکي دی او په دې کې هم شکي دی چې طلاقه کړې ده او که نه، د دې څه حکم دی؟ الجواب، اول خو ګوره د دې وسوسو دا خبره ذکر کوو، د هغې نه بعد به بیا راځو دې بلې مسلې له چې دې سره د دې سړي څه مسله ده چې شکي دی پکې، دا ښځه طلاقه ده که نه ده. ګوره دا مسله یاده کوي، الله رب العزت په دې امت باندې دا رحم او کرم دی چې په هغه څه نه رانیسي چې څه د ده په زړه کې اوړي راوړي تر څو چې په هغې خبره نه کړي او هغه کار یې کړی نه وي. دا د الله رب العزت رحم دی په دې امت باندې. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، ان الله تجاوز لامتي ما وسوست به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به. الله رب العزت زما امت ته دا وسوسې معاف کړي دی چې په زړونو کې ځي راځي تر څو چې به یې خبره نه یې کړي هغه کار یې کړی نه وي. کله چې یو سړی په دې وسوسو کې پروت دی چې زما دا ښځه او ما طلاقه کړي که نه به یې په دې سره ښځه نه طلاقېږي. څو کسان دي چې زما په خواله راځي، دا مسله ګوره ډېره شوې ده او دا ولې ډېره شوې ده؟ دا د ټینشن د لاسه. کله چې انسان ټینشن ډېر شي که نه او د ده نه وهمي جوړ شي د سوچونو او د فکرونو د لاسه، خصوصا په مسافرۍ کې دا قسمه واقعي راځي. انسان د کور نه لري، د سوچونه ډېر کوي، د فکرونه ډېر کوي، کاروبار نشتی، مزدوري نشتی، او هلته ښځه ټلیفون کوي یو څه غواړي، بچي بل څه غواړي، مور پلار بل څه غواړي، د خپلوانو نه لري، د ملګرو نه لري، دته یو ټینشن جوړ شي. نو زما خواله خو راځي کسان، بعض داسې راشي ته به وایي چې دا لیونی دی. ها بلکل د لیونو خبرې مه کوئ، د دې ټینشن د لاسه. یو خو زه تاسو ته نصیحت کوم چې څه چې له الله طرف یې په هغې صبر پکار دی. خو زموږ سره د اسلام نه بعد که قیمتي څه دي هغه دا دین دی. اسلام نه بعد عفوا د دین نه بعد او د اسلام نه بعد موږ سره که قیمتي څه دي هغه زموږ دا بدن دی. ته خپل بدن په سوچونو کې په فکرونو کې مه خرابوه. دې مسلې به الله حل راوباسي. دا ټینشنونه او سوچونه چې انسان ته دومره شي چې دنه لیونی جوړ کړي. یو خو ګوره ټینشن او سوچ حدودو کې دننه د هر انسان ته، که هغه دینداره دی، که بېدینه دی، که مالداره دی، که غریب دی، که تور دی، که سپین دی، هغه ته ټینشن او سوچ شتي، خو دا څه حدودو کې دننه وي. کله چې دا د دې حدودو نه واوړي او تا نه لیونی جوړوي او تا نه وهمي جوړوي او ستا ژوند تباه کوي، د هغې بیا ډېرې وجې دي. یو وجه دا دی چې انسان په دیندارۍ کې کمزوری. کله چې انسان په دیندارۍ کې کمزوری که نه نو بس ده کې بیا صبر نه وي. خو چې کله انسان
دیندار خپل رب پیژني دین پیژني د ده بیا هم هغه صبر سنه څه مرتبه کي چې د الله طرف نه ده الله به خیر کي الله به یو لار ماته کولاو کي دې خبرو تر ده سوچ ځي دا تقدیر کې لیکلی شوي خبرې نو د دې سره حوصله برابري ټینشن او سوچ هغه مرتبه کې نه یا هغه ځای ته نه رسي چې دی پې لیونی شي ولې ګوره د یوروپ کې د خودکشیانې ډېرې کېږي ځان خلک وژني بلکې باقاعده سینټرې کولاو شوي د ځان د وژلو لپاره ته پیسې ورکوې ځان به مړ کړې دا ولې ځکه چې د هغوی سره څه عقیده نشتي موږ ته که زر مسلې راشي زر مسلې هغې سره به موږ لګیو ژوند به تېروو خوشحالیانې به کوو خنداګانې به کوو غمخوادي کوو هغوی ته یو وړه مسله راشي ځان وژني فرق څه دی په موږ او په هغوی کې زموږ سره یو نظریه ده یو عقیده ده د عقیده انسان ته ډېر څه ورکوي یو لویه فایده پکې دی چې د انسان دا زړه چې که نه دا مضبوط یو کلکي او دی د صبر خاوني د دې یو نظریه جوړه شوې ده چې دا څه دي دا په تقدیر کې لیکلی شوي زما رب دا ما ته رارسوي او په دې کې به خیر او د دې نه به یو لار الله را پیدا کړي ما له در وتو خو د هغوی سره خو دا نظریه نشتي که نه ته سوچ وکړې چې د انسان هېڅ نظریه نه یو دې دنیا کې ژوند تېروي او دې ته معمولي سخته راغله دې خو زه یم چې زړه به یې ټک کوي چوي به ځکه دې سره خو مخکې څه نشتي نو دې ځکه غم کې دی چې دا مصیبت ولې راغی نو زما تاسو ته دا نصیحت دی خصوصا د خپلو مسافرو وروڼو ته چې دا مسلې کته به رکېږي د هر چا په ژوند کې هر چا په ژوند کې د باچایانو ته که دې وکتو که نه دا خو ظاهره کې موږ ته داسې ښکاري چې د دوی د سره غم نشي دوی زموږ نه زیات غمونه دي بیا دې مالدارو ته که ته خواوشا کې ګورې او د غټو خلکو ته ګورې د دوی ستا نه زیاتې مسلې دي خو هر سړی خپله مسله خو چاته نه بیانوي نو ژوند د هر چا کته به رکېږي کله ښې ورځې راشي کله کمزوري کله سړی روغي کله بیماري کله ځوان کله بوډا خبرې ژوند سره تړلی شوي دي ته به صبر کوې په هر ځای کې نو د دې د لاسه خلک په ټینشن کې پرېوځي دی وهمي شي یو وهم ده ته بیا څه راځي چې دا ښځه ما طلاقه کړې ده او که نه اوس دا لوبه په ده باندې څوک کوي دې ته غوږ کړه دا لوبه په ده باندې شیطان کوي شیطان قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې شیطان غواړي چې تاسو په غم کې واچوي په قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې یو به ګوره تا ته په مانځه کې وسوسې راچي نور به شیطان تا ته څه نه وکړي چې په دې مانځه ودرېږي تاله به راځي اودس کې ورته وسوسې راچي بل عبادت کې دغه شان په دې مسله کې او حدیث به تاسو کېدای شي اورېدلی چې شیطان یو تخت لګولی دی کوم چې مشر ابلیس دی نو کوم یو شیطان چې راشي یو وایي ما دا کار کړی دی وایي تا هېڅ هم نه دي کړي بل راشي وایي ما دا کار وکړو وایي تا هېڅ هم نه دي کړی یو راشي وایي ښځه او خاوند مې جدا کړو نښته هم پورې هغه کور مې ورله دړې وړې کړو په دې شای وټه په کار خو تا کړی دی دا شیطان غواړي چې کورونه تباه شي نو شیطان به تا ته بیا دا وسوسه رااچوي تا به پکې راګیر کړي او سم به دې راګیر کړي نو اخر دا چې انسان د لیونو خبرې شروع کړي زما خوا ته یو کس راغلی او زه خو ورته ډېر سخت غوسه کېږم داسې خلکو ته دومره ورته غوسه کېږم چې دا مسله یې ختمه شي قصدن ورته غوسه کېږم یو کس زما خوا ته راغلی اول پیر چې راغی وی یاره زه دې کې شکي یم چې دا به ما نه ده طلاق الله تا په دې نه رانیسي بیا چې ګورم بل ورځ بیا راغی وایي ناسې که بل پر ورځ لکه سړی الفاظ پته نیسي چې زما د شونډې پې خوځېدلي دي او که نه ما یې ګوره دې سره ښځه نه طلاق بل اوس بیا راغی وایي ما ته داسې ښکاري چې ما چې د سهار د اذکار وي نو دغه اذکارو کې چې زما د خولې نه دا ټکی هم وتی دی چې ښځه مې طلاقه ده یاره ما که د نن نه بعد مې په دې ځای کې ولیدې داسې حال در سره کوم چې چا در سره کړی ته خو لیونی یې او ما دا ښځه په رښتیا طلاقه ځان ته خلاصوي چې یو لار دله وګورو اذکارو کې مې ووي او شونډې مې ورپېدې او دا خو ما ته لیونی و خبرې کې دا غوسه ورته ما قصدن وکړه ما که د غوسې سره دی ښه شي خو دا یوه قصه نه ده د نږدې ورځو کې مې یو کس راغلی زما خواره هغه ته هم دا مسله وه نو دا
وهم دته پیدا شي شیطان بیا نه پرېږدي نو دا مسله یاده که ګوره په دې سوچونو موچونو سره ښځه نه طلاقېږي که ډېر انسان روغ سړی نه دا خو له د وسوسو بیمار دی دی روغ سړي ته چې د سوچونه په زړه کې راوړي که نه په دې هم ښځه نه طلاقېږي ځکه داسې ویلي نه دي بلکې محققین علما دا وایي د فتوې ته غوږ کښېږدي وایي کوم سړی چې د وسوسو بیماري دا فتوا ډېرو علماو ورکړې ده مشهور پکې سعودي عرب لوی محقق او فقیه الشیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه هم دا فتوا ورکړې ده ګوره وایي کوم سړی چې د وسوسو بیماري که نه د وسوسو که دې په ژبه باندې هم وایي چې ما دا ښځه طلاقه کړې ده ښځه نه طلاقېږي تر څو چې د ده په ښه اراده د زړه نه وي دی خو بیمار دی دته هېڅ پته نه لګي چې دی په خوله څه وایي نو دته به موږ دا وایو دا وسوسو دا بیمار چې دی چې د زړه نه اراده وه نه د زړه نه خو نه خو بیمار دی که دی په ژبه م ووایي چې زما دا ښځه طلاقه ده وایي دا نه طلاقېږي ولې ځکه چې طلاق د زړه یو اراده غواړي او عزم غواړي او رسول الله وسلم حدیث کې وایي لا طلاق فی غلاق د سړي چې ذهن بند شي که نه عقل په دې کې طلاق نه واقع کېږي لکه ګوره چې یو سړی دی دومره غوسه شوی دی دومره غوسه شوی چې هغه اسمان او ځمکه هم نه پېژني ګډې وډې ویلېږي شریعت وایي د ده طلاق نه واقع کېږي ولې ځکه چې د عقل بنو دی نه دی پوه شوی عامه غوسه د ده نه وه دغه شان د وسوسو بیمار چې دی د ده عقل هم هغه کار نه کوي بند شوی دی الا دا که دی وایي چې او زما ورسره اراده وه بیا صحیح ده خو چې اراده نه نو د ښځه نه طلاقېږي نو زه ډېرو ورته او ټولو ته دا وایم چې دې وسوسو طرف ته توجه مه ورکوئ دا وسوسې د شیطان د طرف نه دي غواړي چې ستاسو کور ستا سکون ستا ژوند ستا ذهن دا تاله ګډوډ کړي علاج د دې څه دی دا سوچونه بندول او د ټولو لوی علاج دا دی چې ستا په زړه کې دی چې الله ما په دې نه رانیسي بیا شیطان ستا خواله نه راځي په دې خبره ځان پوه وکړې شیطان اوس که زما خواله شیطان راشي او ما ته وایي چې یاره تا چې دا مونځ کړی او دا 3 رکعاته او که دا 4 زه په زړه کې هم زما مونځ صحیح دی داسې وسوسې دي دا شیطان بیا زما خواله نه راځي خو چې کله ته د شیطان د وسوسو سره روان شوې او داسې به شي او داسې به شي امام احمد بن حنبل قصه ما ته اوس ذکر کړې وه که نه هغه یو پیر په منځه ولاړ و منځه کې دا ګوتې داسې کړي بیا وروسته شاګردانو دې تپوس وکړو تا په منځه کې اشارې کول وی شیطانه درته بار بار وسوسه راچوله چې تا دا مونځ چې ته کوې نو ستا اودس نشتی وی ما ورته وایي چې 2 ګواهان دې پرې نه راوستي که نه خبره در سره منم ده دی حل دی چې 2 ګواهان راوله 2 په دې کار نه کېږي دا خو ته زما عبادت خرابوي نو دې وسوسو نه ډډه وکړئ دا د ځان سره ظلم کول دي د ځان سره زیاتی کول دا راته ووایم د دې اخرني انجام څه دی لیونتوب د دې اخرنی انجام هغه لیونتوب دی دا ښځه دا بچي دا دینداري دا هر څه به دنه پاتې شي او لیونی به دنه جوړ شي ها اوس که یو چاته داسې مسله راله روغ سړی دی وسوسې ورته نه دي شکي دی چې ما دا ښځه طلاقه کړې ده او که نه روغ سړی دی د وسوسو بیمار نه دی او ده تپوس وکړو چې دا به طلاق یي او که نه به موږ ورته ته څه وایو زه خو شکي یم یاره ما ته هېڅ پته نه لګي نو اصل دا دی چې نکاح د ده باقي ده او طلاق شکي دی څه شی پکې شکي دی نکاح که طلاق شکي دی او نکاح یقیني ده ځکه دا خو د مخکې کړې ده که نه نکاح خو صحیح خبره ده چې د نکاح کړې ده کیدای شي بچي د 3 کاله هم تېر کړي 10 کاله دا خو یقیني خبره ده شکي څه ده طلاق ورکول دي دا د شریعت قانون دی چې په داسې ټیم کې به په هغه خبره پاتې شي کومه چې یقیني ده او شکي به پرېږدي نو موږ دلته به څه جواب ورکوو چې ښځې طلاق ده نکاح باقي ده او طلاق ستا شکي دی د دې خبرونه واوره فایدې دپاره کله نه کله د طلاقو انسان په عادت کې شکي شي چې ما دا خپله ښځه 2 پیرې طلاقه کړې که 1 پیر 3 پیرې مې طلاقه کړې که 2 پیرې په دې کې یقیني کم یو دی ولې 2
کم چې کم یقیني دی هغه زیاتي شکي دی. ته په منځه کې خطا شوې چې تا دا مونځ 3 رکعته کړی دی که 4 دی، یقیني کم یو دی؟ یقیني 3 دی، شکي کم یو دی؟ 4. نو ستا دا مونځ څو رکعته شو؟ 3. دغه شان د طلاق په مسله کې شک دی چې ما دا ښځې 2 پیرې طلاق کړی که 1 پیر؟ یقیني 1 پیر، شکي 2 دی. مونږ دې شکي نه غلی شي. پوه شوې په دې مسله که نه؟ دا ډېره اهمه مسله ده او زه غواړم چې شیطان په موږ لوبې ونه کړي. الله مهربانه بادشاه دی چې الله هم نه رانیسي، نو موږ سره ځان لیوني جوړو. یو زما خوا ته راغلی غریب په دومره دغه کې و چې دا ټکی هم ماته نه وي، دومره غریب په یوره کې و، سم یې سره پیدو، د مخ دا رنګ د غریب بدل شوی دی، سوچونه خراب کړ. ما ته وایي چې لکه دغه ټکی، ما کم ټکی؟ وایي نه لکه دا ټکی سړی ووایي که نه. ما ټکی خو نو کم ټکی ته وایي؟ د طلاقو ټکی وایي او دقه. هغه ته مایوسي هم نه کېږي، خپل ژوند تېروي. بیا راپسې راغی بله ورځ وایي دا تا چې ما ته ووایي چې د طلاقو ټکی او ما چې وایي او دغه، په دې خو به نه طلاقه شوي که نه؟ دا اوس بیماري نه ده؟ دا اوس بیماري، روغ سړی خو دا خبرې نه کوي. خو دا هغه د شیطان په هغه جال کې راغلی دی. یو راپسې یو ورځ راغلی وایي زه کافر یم. لکه ته خو ښه صحیح موږ سره دې مونځ وکړو. وایي نه، زه چې سترګې پټومه ما ته دا سوچ راځي چې ته کافر شوی، تا کار کړی، تا دا کار کړی، تا دې شیطان په دې کې راګیر کړ، د هر څه نه یې ویستی. نو الله رب العزت دې موږ د دې وسوسو نه وساتي او الله دې موږ د شیطان په جال کې نه راولي. ها